السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوستانو ښه کسان کوم چې د لاکډاون په وخت کې بهر ځي او یا په دې وخت کې دوی کار کوي د هغوی لپاره نن د ابوظبي پولیسو د پرمټ یا اجازتنامه به کولو اعلان وکړ. نو دا پرمټ یا اجازتنامه به څنګه اخلئ د دې لپاره تاسو دا ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د ځانونو سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ او که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. ها ابوظبي پولیسو نن اعلان وکړ کم څوک چې لاکډاون په وخت کې بهر ځي کم چې د شپې له بجو نه واخله د سهار 6 بجو پورې دی د دوی لپاره موږ پرمټ یا اجازتنامه ورکوو. دوی وایي کم څوک چې بغیر پرمټ څخه ونیوی شي هغو ته به مخالفه ورکوی کیږي. دوی وایي چې موږ دا پرمټ یا اجازتنامه هغه چاته ورکوو کم چا چې اسپتال کې کاري یا د هغې ترڅنګ درملتون کې او یا کوم بل داسې ایمرجنسي کاروي نو هغې لپاره به دا پرمټ ورکول کیږي او بغیر د پرمټه که په دې وخت کې څوک ونیول شو هغه به موږ ته د خپل ځان ثبوت وړاندې کوي چې دی په دې وخت کې څه کوي. که چیرې دی بغیر د ضروري کار څخه بهر ونیوی شو نو ده ته به مخالفه ورکوی کیږي او د هغې ترڅنګ ابوظبي پولیسو د هغه شرکتونو څخه غوښتنه وکړه کم چې کارمندان په دې وخت کې کار کوي دوی وویل چې موږ ته د شرکتونه چې کارکوونکي په دې وخت کې کار کوي د هغوی نومونه او پلیټ نمبر د ابو ظبي ایمرجنسي کرایسس اینڈ ډیزاستر کمیټې ته راولیږي تر څو چې دوی کارکوونکي د مخالفو څخه بچ شي. ښه نو څنګه به دا پرمټ یا اجازتنامه اخلئ نو د دې لپاره به تاسو راشئ د ویب سایټ ته کومې چې دا لینک تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري او زه به په ډسکرپشن کې هم درته ولیکم. کله هم چې ویب سایټ خلاص کړو دلته به پیک پرمټ سیسټم ابو ظبي بټن باندې کلیک وکړو. دلته به اوکې بټن باندې کلیک وکړو. د دې نه پسې مونږ نه دلته موبایل نمبر غوښتی نو دا ځای کې به موبایل نمبر ولیکو لاندې به راکوز شو دا کوډ به ولیکو دا نمبر ورکول او کوډ ورکول نه پس به سینډ OTP بټن باندې کلیک وکړو. ښه نو دلته به تاسو موبایل ته یو میسیج راغلی په هغه کې به کوډ وي نو هغه کوډ به دلته OTP خانه کې ولیکو. کله هم چې کوډ مونږ ولیکو هغې نه پس به ویریفای OTP بټن باندې کلیک وکړو. د دې ورکول نه پس به مونږ ته بل فوم راشي د فوم به واړه ورته ډک کړو. د دې ډکول نه پس به سبمیټ بټن باندې کلیک وکړو. کله هم چې دا معلومات مونږ سبمیټ کړل نو زموږ موبایل هغې شمېرې ته کوم چې مونږ دلته ورکړي وه هغې ته به یو SMS راشي چې په هغه کې به دا پرمټ یا اپروو شوی وي او یا به ریجیکټ شوی وي. ریجیکټ کېږي په صورت کې کله هم چې تا خپل معلومات غلط ورکړي وي یا کوم داسې کار لپاره یې غواړي چې هغه د ایمرجنسي کار نه وي نو په هغه صورت کې ریجیکټ کېږي ګنې نور تاسو ته اپروول درکوي. نو د دې نه به سکرین شاټ واخلئ د پوښتنې په وخت کې به مسؤلو کسانو ته ښایئ. نو الله دې وکړي چې تاسو پرمټ اخیستو باندې پوه شوي وئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ هغه ماته په کمنټ کې ولیکئ یا چې د کومه وټساپ شمېره تاسو په سکرین باندې ښکاري وټساپ باندې میسیج هم راته کوی شئ. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د ځانونو سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ او که چیرې تاسو ته داسې ښکاري چې دا ویډیو زموږ بل ملګري ته ګټوره ده نو هغې سره هم شریکه کړئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.